راشد د کرکټ خان. څلورمه برخه. افغانستان ته د راشد خان بیا راتګ. راشد خان چې کله په کلي کې په یوه سیالۍ کې څو شپږیزې ووهلې، له هغه وروسته یې بیا د خپلو وروڼو او کورنۍ د کرکټ په لوبډلې کې ځای پوخ سو. د بیا په ښوونځي او ځینو نورو لوبډلو کې هم لوبې پیل کړې. هر ځای او هر چیرته به یې لوبېده. ټوله به همدا یوه خبره ورته کوله: ته افغان یې، افغانستان اوس ښه کرکټ لري، ورځه او هلته لوبه وکړه. راشد په دا خبرې اورېدې، خو ډېر سوچ او فکر به یې پرې نه کوئ. ما به عادي کلبونو کې کرکټ کاوه، په اونۍ کې به یوه ورځ میچ و، زه به ورتلم او هلته به ښه ځلېدم. بیا دوی عبدالمومن حقیار بختاني ته زما په اړه ویلي وه. دوی د افغان کډوالو په نوم په پېښور کې یوه لوبډله لرله. په افغانستان کې داخلي لوبې وې. دوی غوښتل چې افغانستان ته ولاړ سي او ولوبېږي. دا لوبې په کابل کې وې. دوی ما ته هم وویل چې ته هم راسه او موږ سره به ولاړ سې. خو زه دومره نه وم چې لرې ځای ته سفر وکړم او کور هم اجازه نه راکوله. کورنۍ مې نه غوښتل چې زه په غټه سطحه کرکټ وکړم او یا له کور څخه لیرې ولاړ سم. راشد خان چې کوچنی و، کورنۍ یې غوښتل هغه ښه تعلیم وکړي او ډاکټر سي. د هغوی په فکر هم نه وه چې د راشد خان په تقدیر کې بل څه لیکل سوي دي. راشد خان به درس وایه او ورسره به یې کرکټ هم کوي. خو کله چې په خپل ګاونډ کې مشهور سو، نو طبیعي د زړه به یې له دې لوبې سره نور هم تړلی وي او د پرمختګ خیالونه به یې ذهن کې غوړېدلي وي. عبدالمومن حقیار بختاني چې د کډوالو لوبډله جوړه کړه، نو په پېښور کې یې پرې څو ورځې تمرینونه وکړل. اوله ورځ ځایي لوبډلو سره سیالۍ هم وکړې. هغه مهال د افغان کډوالو د لوبډلې کپتان میرامګل شینواري و. ده له راشد خان سره لوبې کړې وې او د راشد خان په استعداد باندې یې ښه پوه. میرامګل شینواري له عبدالمومن حقیار څخه وغوښتل چې راشد خان د کډوالو لوبډلو ته راولي او د لوبو موقع ورکړي. میرامګل شینواري فاست بالر و. راشد خان یې پیژنده. هغه راغی او راته یې وویل چې راشد ښه بیټسمن یعنې توپ وهونکی او پارت ټایم د اړتیا په وخت کې بالر هم دی. ما ته یو بل ملګري هم د راشد یادونه کړې وه او راته یې ویلي وو چې استاده، هغه ته باید موقع ورکړل سي. زموږ لوبډله جوړه سوې وه، تمریني لوبه مو هم وه. راشد خان هم راغلی و. هغه ته مو په دې لوبه کې موقع ورکړه. هغه د پاکستاني لوبغاړو په خلاف ډېر ښه بیټینګ وکړ. ډېره ښه لوبه یې وکړه. بیا راشد بالینګ ته راغی. ما چې ولیده نو له ځان سره مې وویل: واو، دا خو سم عبدالقادر یعنې د پاکستان یو پخوانی ورو توپ اچوونکی دی. ډېر ښه بالینګ یې وکړ. ورته مې وویل چې د بیټینګ نه د بالینګ ښه دی. میرامګل شینواري وروسته په افغان کرکټ کې ډېر ونه ځلېدی او پاتې نه سو. خو د افغان کډوالو په لوبډله کې د راشد نوم د هر چا په خوله و. د نورو لوبغاړو برعکس له راشد خان څخه ازموینه اخیستل سوې نه وه. هغه مستقیما د افغان کډوالو لوبې ته غوره سوی و. د افغان کډوالو په لوبډلې کې له تمریناتي لوبې وروسته راشد خان له ځان سره پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو لوبډلې کې به شاملېږي او افغانستان ته به د داخلي لوبو لپاره ځي. د ځان سره پلان جوړ کړی وو چې د خپلو مشرانو ورونو سره به غږېږي او هغوی ته به قناعت ورکوي چې د کرکټ د لوبې او افغانستان ته د دغه لوبي سفر اجازه ورکړي. ښایي وروڼه یې هم اوس تر یوه اندازې پوه سوي وي چې راشد عادي لوبغاړی نه دی او ممکن همدا لوبې یې د لا پرمختګ وسیله سي. همداسې وسول. بیا زه خپلو وروڼو سره وغږېدم. هغوی سره مې خبرې وکړې او ټوله کیسه مې ورته وکړه. هغوی قناعت وکړ او بیا یې ماته اجازه راکړه. زه د افغان کډوالو په لوبډله کې شامل شوم او بیا کابل ته ولاړو. زموږ ټولې لوبې په کابل کې وې. 20 اوریزې لوبې وې او راشد خان په 2012 زېږدیز کال کې په لومړي ځل د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لوبه وکړه.